اعتراض ډیر زیات عام دی، مشهور دی، د ډیرو ځوانانو ذهنونه په دې باندې خراب شوي دي او د الله د وجود نه انکار کړي، لیکن حقیقت کې چې سوچو کې دا ډول نه بیهوده اعتراض دی او ډیر بیکاره اعتراض دی. وجه دار چې کم خلک چې هغه ته ځان ته عقلانیین وي او په عقل باندې غیر شي بلا کوي، یار یمنګه دا شي څنګه اقرار وکړو چې کم ته په نظر ناراضي، کم موږ دا احساس نکو کنه، دا خبر ډیره بیکاره ده. وجه دار چې ډیر اشیاء موږ نینو، کم خلک چې دا اعتراض کوي هغه نیني او دغه باوجود هغه د وجود اقرار کوي. مثلا عقل له هغه اختلافي مسله د چې په دماغ کې کې بزړه کې دا جدا خبره ده، خو عقل شته دی کنه، شته ټولي مني، لیکن عقل له پسترګو باندې ښکارا کې نه دغه احساس کېدل شي، نه لمستای کېدل شي. نو کدا سي یو دهري چې هغه د الله د وجود انکار کوي په دې وجه باندې چې ځلانی نه مانو، کزه هغه ته يم چې زستا عقل لمنم تقم قلی او دا ماتو چې ولې زم چې خونی نه ما دا بس جواب مال راکې. دویمه خبر اصل کې دار چې د الله د وجود نه انکار چې داخله کوي په کوم بنیاد باندې کوي، وسی وجه د دې دلیل څه شی دی. ګوره زه تعجب دا کوم چې دا خلک د هغه خلکو په خبرو باندې اعتماد کوي چې کوم خلک دی وړول لیدل نه دي. مثال په تور باندې وس چې موږ وګورو د هریانو وګورو نو هغه د لیلن او د سټالن یا د مارس د هغه په نظری باندې روان دي، حالانکه لیلن او سټالن په سترګو نه لیدل. یا که مثال په تور باندې ډاروین دی یا نور داسې خلک دي دا خو ارچا دی لري کنه، خدای باوجود دغه خبره مني اولی منی یاري کتاب کې لیکل نه، خدای الله خو هم کتاب شته کنه، قران دې ټول خلک یې مني، بلکې زدي خلکو ته ما چې د الله د وجود د پاره دا واحد دلیل پوره دی، دا واحد دلیل پوره دی چې دا کتاب په ازمکه کې او ټول دنیا مخالف ده، ټول دنیا اټمی طاقتونه چې هغه ټمې جوړ کړی دی، هغه جازونه او هر شی جوړ کړی دی او هر قسم آلات دغه سره جدید ټیکنالوژي دغه سره ورسره ده، لیکن قران واحد کتاب دی چې دا ټول عاجز کړی دی، یو کس ته دغه نشي کولای د مقابله شي کولای. زم د الله په وجود باندې او د اسلام د حقانیت دا واحد دلیل پوره دی چې په قران کې یو زور یو زبر یو زیر یو پیش تاسو نشي بدلولې. دا دلیل په دې خبره باندې چې الله موجود هم دی او دغه کتاب حق دی، د دین حق دی. او زه یو لړ خبره دا کوم یو بیان کې ویلی مو چې د الله د وجود دا واحد دلیل پوره دی چې تاسو ګورئ په ټول دنیا کې هر زبان په هر زبان کې د الله رب العالمین نوم شته دی. دا نوم د کوم ځای نه راغی؟ قانون دار چې کله یو شی موجود دی دا نوم هم نه وي، نو چې کله یو شی موجود دی دا نوم د کوم ځای نه راغی؟ دا دلیل په دې باندې چې د الله وجود شته دی، خو لیکن د خلکو فطرت خراب شوی دی اصل کې. نو دا بیهوده اعتراض نو کدی وای چې راځه الله مونږ نه مونږ دغه تدقه ویو چې تاسو عقل چې کوم دی دا مونږ ته خو مونږ تاسو عقل ومنو او تاسو مونږ دا خبره ومنو چې الله نشته.